دا د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د مالګې پر 3 کانونو د پانګونې لپاره د وړاندیزونو راټولولو مراسم دي. دغه مراسم چې د کانونو او پټرولیم وزارت په تالار کې جوړ شوي ګډونوال یې 10 کورني شرکتونه دي. د مالګې دا 3 لوی کانونه د فاریاب ولایت په درزاب، اندخوی او میمنه کې شتون لري. د کانونو او پټرولیم وزارت وزیر شیخ شهاب الدین دلاور وویل کانونه ملي پانګه ده، د افغانستان هر وګړی پکې ونډه لري او په کاني زیرمو کې پانګونه د هر افغان حق دی. هیچ لحاظ کثیر نمیکنم در منافع ملی ما این معادن منافع ملی افغانستان است. در این مرد، زن، کودک، کلانسال، شیعه، سنی، هندوی شوربازار کلگی شریک است. هیچ کس حق ندارد نه وزیر نه دیگه که سری معامله مرکزی کنه. د کانونو او پټرولیم وزارت وایند همایون افغان وایي د فاریاب ولایت په دغه 3 لویو کانونو کې 100,000 ټنه مالګه شتون لري چې د یادو شرکتونو د پروپوزلونو له بریالۍ ارزونې وروسته به د ګټونکو شرکتونو نومونه په ډاګه شي. پروپوزلونه چې دیو کوم اسناد راوړي او هغه ټول د رسنیو په مخ کې خلاص شول او هغه کې عمده کوم چې دوی ریالټي یا کوم تعهدات وړاندې کړي او عمده ټکي ذکر شول. خو البته د دې پروپوزلونو به دقیق ارزیابي کیږي او ټول هغه اسناد چې دوی په خپل پروپوزلونو کې راوړي او هغه د رسنیو په مخ کې خلاص شول چې یعنی په دغه اسنادو کې به نه کوم څه زیاتېږي او نه به څه کمیږي، خو دغه اسنادو وروسته دقیق ارزیابي کیږي او د تخنیکي ټیمونو لخوا او دغه نه وروسته بیا په دې کې دغه کامیاب او ناکام شرکتونه هغه معلومیږي. ښاغلی افغان زیاتوي چې په لویو کانونو کې پر پانګوالو شرط خودل شوی چې چاڼ چاري به په هیواد کې دننه ترسره کوي ترڅو هیوادوالو ته پکې کاري زمینې برابرې شي. یاد دې وي چې د کانونو او پټرولیم وزارت په لوی مقیاس کانونو کې قطري، ایرانی، چینایي، عربي، ترکی او بریټانوي شرکتونو هم پانګونه کړې چې تر ډیره چاڼ چاري په کور دننه ترسره کیږي.